السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د مختلفو بریکرو د ډیفرنسو یعنی د فرقونو په رابطه باندې ده چې عبارت دي دوستانو د ایم سی بی، ایم سی سی بی، ایم پی سی بی، آر سی سی بی او آر سی بی او چې په کوم ځایونو کې مونږ غواړو د کوم لوډ لپاره د کوم امپیر لپاره کومې بریکرې باید نصب او کنیکشن کو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه تاسو سره معلومات شریک کوم. اول راځو ایم سی بی بریکر ته چې د دې فل فارم دی دوستانو مینیچر سرکټ بریکر. دا بریکرې دوستانو د لو امپیر لپاره جوړې شوي دي چې د 3 امپیر پورې وي او د دې پولونه چې دي دوستانو ډیزاینونه چې دي سنگل پول، ډبل پول، 3 پول او 4 پول دوستانو دا ایجاد شوي دي او دا اصلا دوستانو د اوورلوډ پروټیکشن او شارټ سرکټ پروټیکشن لپاره جوړ شوي دي. نو دوستانو کله چې دا دوه حالات په ویرنګ کې برېښنا کې موجود شي نو په اتومات ډول باندې بریکر چې دا ټریپ کېږي بندېږي او زموږ د هر قسم برقي وسایلو حفاظت او ساتنه کوي. دوهم راځو ایم سی سی بی ته. د دې فل فارم د مولډډ کیس سرکټ بریکر دوستانو دا د های امپیر لپاره استعمالیږي په شرکتونو، فابریکو او کارخانو کې د 100 نه چې دوستانو د 100 نه امپیر چې پورته تر 1000 امپیر پورې تاسو کولی شئ ایم سی بی بریکر استعمال کوي او دا هم د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې دوستانو د برقي وسایل حفاظت او ساتنه کوي. دریم راځو ایم پی سی بی بریکر ته. د دې فل فارم د موټر پروټیکشن سرکټ بریکر دا خصوصا په کارخانو، فابریکو، شرکتونو کې د موټرو د حفاظت او ساتنې لپاره نصب کیږي چېرته چې موټر سنگل فیز، 2 فیز یا 3 فیز وي. دوستانو دا بریکرې ځکه د موټرو د لپاره انتخاب شوي او سلیکټ شوي دي ځکه چې د لپاره امپیر چې دی دوستانو دا جست لري، سیټنګ لري د امپیر مطابق. چې کله موټر په سټارټینګ کې زیات امپیر علي د هغې دپاره دوستانو تاسې کولی شئ د دې جست د هغې امپیر مساوي مطابق چې دی دا برابر کوي. که چېرته موږ موټرو ته ایم سی بی یا ایم سی سی بی بریکرې ولګو نو دا بار بار ټریپ کېږي د های امپیر په صورت کې او دا بریکرې چې دي دوستانو د موټر د امپیر مطابق تاسې کولی شئ د دې سیټنګ برابر کوي د هغې نه وروسته تاسې موټر ته نصب او کنیکشن کوي. څلورم راځو آر سی سی بی بریکر ته. د دې فل فارم د ریسیډل کرنٹ سرکټ بریکر دوستانو دا خصوصا د ارت لیکیج د کرنٹ لپاره استعمالیږي او دا ټریپ کېږي او بندېږي په هغه صورت کې دوستانو چې کله زموږ سره برقي اپلاینسي، برقي وسایل لکه واشنګ ماشین، فرج، ایر کنډیشن او داسې نور برقي وسایل کله چې دې ته کرنټ راغلی وي او دا شارټ شوي وي او موږ په دې باندې لاس کېږدو نو دا د باډۍ سره د ځمکې سره دوستانو دا ټچ کېږي نو په اتومات ډول باندې ټریپ کېږي او زموږ هومن باډي چې دی د بر د خطراتو څخه ساتي. دوستانو که غواړئ خپل اولادونه، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د بر د خطراتو څخه محفوظ وساتئ نو د مصرف میټر څخه وروسته تاسې ایم سی بی بریکر ولګوئ. د ایم سی بی بریکر څخه وروسته تاسې ورته آر سی سی بی بریکر ولګوئ تر څو ستاسې د کورنۍ اشخاص او هر قسم برقي وسایل د بر د خطراتو څخه محفوظ شي. پنځم راځو آر سی بی او بریکر ته. د دې فل فارم د ریسیډل کرنٹ سرکټ بریکر ویت اوورلوډ دوستانو دې بریکر ته جمیع الکمالات بریکر ویل کېږي. دا بریکر تاسې په هغه ځایونو کې استعمالولی شئ چېرته چې ایم سی بی او آر سی سی بی بریکر موجود نه وي، یعنی که دغه دواړه بریکرې موجودې نه وي د دغه دواړو بریکرو فعالیتونه چې دي دوستانو دا آر سی بی او بریکر چې دی دوستانو دا اجرا کوي. چېرته چې دوستانو که لیکیج کرنټ راځي، که اوورلوډ کرنټ راځي یا شارټ سرکټ راځي نو دا د دې درې واړو څخه پروټیکشن، حفاظت او ساتنه کوي او ستاسې د مالونو، ځانونو او داسې د برقي وسایلو ټولو ساتنه کوي. نو که چېرته تاسې سره ایم سی بی یا آر سی سی بی دواړه بریکرې موجودې نه وي نو تاسې کولی شئ چې آر سی بی او بریکر دوستانو دلته نصب او کنیکشن کوي. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د بریکرو د مختلفو ډولونو یعنی ډیفرنس په رابطه باندې وه. دوستانو زموږ د نن ورځې موضوع او ټاپک همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو که مو خوښه شوي وي دوستانو در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.